زنون مصری دی یو ځای کې د دریاب په غاړه جامې وینځي وی ګورم چې یو لړم را روان دی زیان غټ لړم د دریاب دی غاړې ته ورو راځي وی د دغې دریاب په غاړه یو شمشتی ده دا لړم راغی د هغه شمشتی د پاسه زور شو دی وی ما ورته کتل چې لړم په دې شمشتی څه کوي پاډال وی هغه شمشتی روانه شو وی ما لنګو او چې راشه دې پسې لاړ شه ګوره چې دا شمشتی او دا لړم کوم خوا دي او دا شمشتی داسې روانه چې دا لړم ډوبی هم نه غټ لړم دی وی ورپسې لاړ شم په دریاب کې دیم روان دي زم پورې غاړه شمشتی پورې وته په غاړه باندې ودرېده لړم تېکو شو او لړم په تیزۍ روان دی وی زم ور روان شم چې دا لړم څه کوي دا شمشتی کشتی شوه او په کشتی کې راغی شمشتی د پاسه راغی وی هلته یو ځنګل دی او په هغه ځنګل کې یو نوجوان هلک وده دی ځان نه بې خبره دا لړم ور روان دی وی ما وی چې دا لړم خو ورځي او دا هلک به اوس چیچي او خوري به وی چې مخامخ مې وکتل یو لوی اجدها خامار دی هلک پسې را روان دی هلک بېغمه ودرې سوري ته د اونې یو خوا لړم ور روان دی بل خوا خامار را روان وی پریشانه شم چې خدایه دواړه مصیبت دی وی دې کې دا لړم ورغی او د هغه اجدها خامار په دې سر د پاسه سور شو ور ټوپې کړې د هغه خامار دې سر ته او په هغه ټکونه لګی او خامار هم کله سر یو خوا سنډي کله بل خوا سنډي دې ته خبره ورسېده چې خامار یې مړ کړ دې لړم هغه خامار مړ کړ خامار پرېوت لتې وټکولې مړ شو ختم وی چې مړ یې که دا لړم واپس را روان شو سړی یې پرېښود په ځای او چې واپس راغی هغه شمشتی لره الله ورسو او دا هغې شمشتی په ډال د پاسه سور شو شمشتی واپس پورې غاړه راله او لړم ته پورې غاړه کو شو ذوالنون مصری رحمت الله علیه وی چې یو دوه شعره مې وویل معنی دا ده چې یا الله ته ډېر لوی حفاظت کوونکې ذات خدای چاله په اوچه حفاظت ورکې او چاله په اوچه هلاکت ورکې مار دې هلاک کو سړی دې بچ کړي چاله دریاب کې جون ورکې او چاله دریاب کې هلاکت ورکې وی چې دو شعرونه مې وویل هغه هلک راپاڅېد را بیدار شو کاکا څه چل دی مې چې چل نه اوس خبر شوی خو پته راته لګېدلې وه یو مصیبت نه پر بل مصیبت در پسې را روانو خو الله بچ کړې قصه مې ورته وکړله زما وروڼو ذوالنون مصری صاحب لیکي رحمه الله دا ډېر لوی بزرګ دی چې ګوره الله پاک د یو نوجوان د مار نه حفاظت د دشمن په ذریعه وکړه چې هغې ته لړم وایي او د کوم ځای نه یې وله لړم راورسو او د شمشتی په شی وله لړم راورسو وایي او د الله د خپلو بندګانو سره رحم شته او که نه شته موږ له خدای څه رانه کړل زه تاسو رښتیا ووایم څونه ښکلې شکل یې را کړی او روغې خپې یې را کړي دي روغ لاسونه او مسلماني را کړې ده په دې ژبه هم د الله نوم چلیږي او د خپل حبیب نوم پې چلیږي او خدای ته مونځ کو سجدې ورته لګو د دې نه لوی نعمت وروڼو بل شته نشته الله یې د دې نعمت د شکریې توفیق راکړي نو زما وروڼو د شب قدر شپه د عبادت شپه ده حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے چې یو ځل حضور پاک مبارک د شپې پاسې د کور نه بار ووت وی چې زه راویښه شوم مې وکت نبي علیه السلام نو فوراً ورپسې راووتم جومات کې به وی جومات کې مې طلب وکړو خو جومات کې نو ما یره کیدی شي فاطمه کرتلی رضی الله تعالی عنها وی الته ورپسې لاړه هغې ته مې وویې چې نبي علیه السلام وی چې مونږ کره خو نه دی راغی سودا شوه راسره زر حضرت فاطمه هم پاڅېده
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم پاسید، او حضرت حسن و حسین معشومانو دا دوارم پاسید. یریگو چه خدای چه تا دشمنان زیاد تی یهودیان مشرکان چا نقصان و تنی رسول تشپیس گئی چی بارو تیرے ورپسی تلو تلو مخامخ دا بقی مقبره دا خدای دی منتا ثبوت لیگن نو حضور پاک لا خدای پاک دا خاصیت ورکڑو چی دا خوالینا بے خوشبوئی تلا پکا ملاک چی بطلق ولی بے خوشبوئی کول. دا مشکات شریف کی پا موجزاتو کی دا حدیث تخا چی صحابہ کرامو با دا پیغمبر علیہ السلام منزل مقصود پہ جند کہ حضور پاک پا دے لارا تلے دے دا صدا وجنا من طیب عرقه دا حضور پاک دا خوشبوئیں دا خوالی دا خوشبوئیں دا وجنا خوالی بے خوشبوئیں کول. نو دا آگے خوالی دا خوشبوئیں پا انداز دوی لارل دا بقی مقبریتا چی التسنگ اورا سیدل نو حضور پاک پا مقبرہ کی یو طرف تا پا سجدہ پروت تے او دا آیت وی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ کتدا ما دے امت لعذاب ورکے نو خدا استا بندگان بندہ سر جسوک سکئی گولی شی ور سر استا بندگان دی اللہ کتا عذاب ورکے نو ورکولی شی سوکی در ندشی بچ کول دا سی نکنا لکه یو سړی مرئی دی او دی والا غزار ڈب ورکی تو کوئی شی تیرا والی وی لکه دا ما مرئی دی جسو کوم ستا پا کسی دی یا دا چازوی دی سو کولا ڈب ورکی او بل سړی وی دا ازوی دی والی وو ولکه ستارا سره سکار دی زما ازوی دی پیشا و دی پیشا نو یا اللہ لاستا بندگان دی تدویل عذاب ورکے فإنهم عبادک ستا بندگان دی سوک در تنشی ویلی چی والی عذاب ورکے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْتَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ او خدای کتی اوبخی سرد گونے اوبخی نو سوک دن تپوس کولی شی چیزا دی والی اوبخن تو ناجیب انداز دے دا دا قرآن شریف بیات تے گوال دا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق نازل حضور پاک با فرمائے کتی بخین ہم دا نسوک تپوس نشی کولے او دیر دا حکمت خاون دے ہر کار کے دے خیر او حکمت دے نو او جڑل نبی علیہ السلام مبارک پس اجدہ پروت دے حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ پیدان ورم اللہ بولے بابا تو جل شوی دے چاہ تکلیف در رسول دے چاہ نقصان در رسول دے دا ولی جاڑے دا الفاظ دے وی بچے جبریل علیہ السلام را گئے او ایماتے وی چڈیرہ مبارک شپد پاس نو کدا امت تا پارس دعا غوالے اغوانا دیش پک با ستا دعا دا امت تا پارا رب العالمین قبول کی نو در عالم دے خالی میدان تا دے بقیر مقبری تا دے خالی میدان تا کہ دا پر خالی دے کہ اس سو کم نی او خپل رب تا سجدو لگم او دا خپل امت دا مغفرت سوال والا حکم نو علماء دا دینا معلوم ہے کہ دا دون برکت اشپنا کہ رب العالمین پا دے کہ دا انسان دعا قبل ہے خرنو یو حدیث پاک کی راضی کہ دا اللہ پاک درے سوا رحمتنا پا دا شپک نازلے گی بخاص رحمتنا یو سوک کسان دی چی اگا خدای نبخی اسوک سوک دی یو مشرک چی اللہ لشریک لٹائی شکر دے الحمدللہ منگ دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید قائدی اللہ یو گنو دا گوری دا منگا عقیدہ دا خواہ او دا اللہ چکم کل صفتو نہیں دا اللہ علم دا اللہ قدرت او دا اللہ اوریدل او لیدل دا صفتو نس اللہ لگنو دا اللہ نما سوا بلچا لنگنو دا اللہ پشان علم دا بلچا شتا او دا اللہ پشان قدرت دا بلچا نشتا اللہ چسنگ اوریدل کی ہر دے کے اوری او ہر دے کی چی انسان دیوی نہیں ہے
دا صفت ما سوا د الله نه ګوره د بل چا نشته. نو یو مشرک نه بخي، دویم څوک نه بخي جادوګر، چې کوم کوډګر جادوګري. کوډ او جادو ډېر خطرناک شی دی. یو حدیث پاک کې راځي، مشکات شریف کې مشته او په ترمذي کې مشته، هغه داسې دي من اتا کاهنا، چې څوک یو کوډګر جادوګر لراغی فصدقه بما هو یقول، او هغه ورته سوی او در هغې تصدیق وکړو او ورته وایي ستا به زوی کېږي، دی وایي ښه، او ورته وایي دا کار به کېږي دا به کېږي، او دی وایي ښه زه نجومي او زه پلان کېم او زه پلان کېم. که مو خیال کړي په د اخباراتو کې د اشتهارات ډېر زیات راځي. دا غیب و علم صرف یو الله سره دی. لا يعلم الغیب الا هو. یو ځلنا په شلګونو کرت په قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا غیب و علم یو ما سره دی، ما سوا زمانه په بل څوک نه دی خبردار. نجومي ته ګورو، د اصحاب مشاهدې ته ګورو، دی هغه تا ته الوي چې دا به کېږي او باران به کېږي او زوی به دې کېږي. زه عجیبه حیران یم زمونږ دا خلک هم نه پېږي. اخبار کې به اشتهار لیکلي چې ما سره رابطه وکړې او په پیسو به مالامال شي. نو زه ته په خپله ځان له د عمل وکړه چې ته مالامال شي چې د خلکو ته سوالونه نه کوي. دونه څوک سوچ نه کوي. او که د چا نارینه اولاد نی نو مونږ سره دې رجوع کی او ګارنټي کې ساتھ ګارنټۍ سره ظالم بچی ګارنټۍ سره ته زوی ورکې، تا سره د اختیار شته. خلک سوچ نه کوي زمونږ زوی ورکولو لور ورکولو والا څوک دي؟ یهب لمن یشاء اناثا، څنګه دی ذکورا چاله چې خدای غواړي نارینه اولاد ورکي، چاله چې خدای غواړي زنانه اولاد ورکي، او یزوجهم ذکرانا، چاله چې خدای غواړي نارینه ورکي. ویجعل من یشاء عقیما، څوک شن پیدا کی چې الله څوک شن پیدا کی د جادوګر او د نجومي پلارم بچی نشي ورکولی. یجعل من یشاء عقیما. الله قرآن وی نو من قرآن بنه منو. او یزوجهم ذکرانا، چاله لکان ورکی، و اناث چاله لونه ورکی، چاله دواړه ورکی، الکان او جنکه. څوک شن پیدا کی نو چې خدای شن پیدا کی جادوګر پلا جادوګران تاسو دې تاسو کې تاسو دامن دي او سولونه دي. یو ځل پلار روانم د پیښور کې، دا مرغو والا اکثر په باندې سر په خوا بناستو چې اوس به یو کمانی دی پنسي نه ونیو مای لکار درز به مې خوړل. خدای دا غورځي هغه ته مې خیال نه غس پیرتا نیغ روانم چې پنسي له ګوت راوړم تاکله کې پنسونه وای را غورځو دا غوسراله خدای سپیره به چې اوس په را غورځو په دې خو چې قسمت دل جوړ کوم ما ته وای چې مې دې مخته او قتل نسوار بیا بل په خپل کې ښه نسوار مې ډېر پدې خوري دا نسوارو کټوي او دا ښه خونه او دا ښه مخ مې سوې وی قسمت مې ځان له قسمت جوړ کړ چې ردی فوټ پات د ناس نه خلاص شي خبيث بچیا دلته کله یو پین سره نشي پرده بل ناس مرغې دې کې سار نه ماقام پورې ځان له قسمت جوړ کړ چې د بنگلا کې بناسته تاسو کې په فوټ پات په بولی او پاسه ناشته زموږ خلکو عقل نشته ګارانټي کې ساتھ زیب ورکو ګارانټي سره مال ورکو او چې چا باندونه دي د اخباراتو کې اشتهارات دي ګارانټي سره به باند راخېږي نو چې ګارانټي سره د بل د 1 کروڑ روپو باند راخېږي نو ځان له راوخېږي وکړه دې سوال نه بخلاص شي اشتهاراتو نه بخلاص دي نو عقل او سوچ زمونږ نشته د غیب او علم چا سره جواب راکړه الله سره قرآن شریف کې الله اوس کاهن للرش جادوګر ابو تکل یو سوي کله بل او اکثر یو بل باندې کوټ جادو کی دا ملات نو حضور پاک فرمایي چې څوک دې کاهن جادوګر کوټګر للار او هغه چې وتسوي دې تصدیق وکړو فقد كفر بما انزل على محمد
صلی الله علیه وسلم پا اغا قرآن چی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل دی پا اغا قرآن دا سڑے کافر شو. نو جادو خطرناک شیر کوڈگر جادوگر کاہن نجومی کہ خلق لمد ہے داغی دا خبر و تصدیق بنا کوئے نو یو مشرک نبخی یو کوڈگر دریم کیناگر مشاحن دا بیدا یو بل سره کینه او بغض او حسد ده دا خطرناکه ګناه او څلورم زناکار څوک زناکاری او پنځم سودخور څوک سودونه کوي او شپږم مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي توبه ته نو بس او کومو خوب کړل دروازې مروجونی ولا ډېره خبره شپه سره نو دا نه شپه درسته ده دا ګل رو ده او دا نه شپه راځي سرکار جوړ د چهارشنبې لیکلې ده خو دا نه شپه د راتلونکې نه او دا ګل روز راځي نو انشاءالله العزیز دا خو کال کې خبره وي دا یو ورځ راځي او ستاسو پکې فایده ده نو د شپې د الله عبادت وکړئ خصوصا په دې اخره شپه عبادت باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي ټوله شپه هم نه ګوره ټوله شپه عبادت هم ښه نی ښه یو سړی کوي کولی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه دي یو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ او یو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ د دواړو یو بل سره دوستانه تعلقات نو دا دواړه سلمان د ابو الدرداء رضی الله عنه ملاقات للا دا هغه زمانه و چې لا د پردې آیاتونه نو نازل دې ورننوت نو د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي دا په خیرنو جامو کې و نو دا سلمان ورته وی دا دوست دی بیبي ته ولا وی چې خورې دا جامې دې ولې څخه چولې خیرنې جامې ولې چې دا قیدره چې خاون په کور کې وي نو ښځه به خپلې جامې چې دا قانون یاد ساتئ ښځه به خشته جامې چې خپلې به چې او چې کومه ښځه ځان نه ډولې کوي نو خاون له دې اختیار شته چې دې ښځې له غزار ورکړي وی وهي دا به ځان ډولې کوي پودړه په کور کې نه ګرځي زمونږ زنانه په کور کې پودړې ګرځي چې بار ته ځي نو ځان خشته کړي بار ته له ځان خشته کړي بار ته ځي نو پوډر بم پوري کړي او صاحبه شل قسمه رنګونه هم په ځان پوري کړي او خوشبویې هم پوري کړي او سپرېګانې هم پوري کړي نه نه بار نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ښځه چې د کور نه وځي کومه ښځه او داسې خوشبویې پورې کړه چې د هغې نه بوی ځي خلکو ته دا وایي زناکاره ښځه ده د ښځې هغه خوشبویي ده چې بوی ولني او رنګ ولي او د سړو هغه خوشبویي ده چې رنګ پکې نه او بوی ولي دا د حضور پاک مبارک وینا ده نو ښځه به په کور کې ځان خوبصورته ساتي ډولۍ ښکلې جامې باچي خشته جامې باچي دا د نبي علیه السلام مبارک وینا شو زه ځانه خو درته نه کوم د حدیثو الفاظ درته ویم او صحابه به په دې مستقل عمل کوم دا روان هم د ښځې د خاوند د ډېرو خاوندانو د ښځو په دې څیزونو ګورې روانه راځي نو دی جامې خیرنې چولې وې نو ابوالدرداء رضی الله عنه ورته وایي خورې دا جامې دې ولې خیرنې چولې دي هغه ورته مطلب مثال ورکړه چې ښکلې جامې چې او خاوند دې کور کې دی او ورته څه وایي وی ستا ورور ابوالدرداء چې دی وی د هغه په دنیا کې سجت نشته ما ته ګوري نه ټول ورځ منځونه دي او دسونه دي او روجې دي نو زما کار سره چې ځان ډولې کوم دا خبره خو حضرت سلمان رضی الله عنه کې واچوله چې ماسخوتن شو ډوډۍ خوړه نو حضرت ابوالدرداء په مانځو درېد مونځ یې شروع اوس مېلمه ته وایي ته وده شه په مانځو درېد وایي وده شه سلمان رضی الله ته وایي وده شه
خبره منله ودیک لږ ساعت پس بیا پاسېده وی وده شه بیا وده بیا لږ ساعت پس چې نیمه شپه شوه پاسېده بیا ورته حضرت سلمان رضی الله عنه وی وده شه بیا وده که چې آخره شپه شوه وی اوس پاسه دواړه پاسېدل اودس یې وکړو او تهجد یې وکړو نو بیا ورته سوی حضرت سلمان رضی الله عنه وی ابو الدرداء وی ان لنفسک علیک حقا وی ستا د نفس پتا حق دی نو خوب بکې ولې چې ته خوب ونه کې عبادت به څنګه وکړې ولزورک علیک او د ګاونډي در باندې حق دی د ملاقاتي میلمه هغه او ان لزوجک علیک حقا او د خدم در باندې حق دی آت کل ذی حق حقه هر حقدار تخپل حق ورکا دواړو یو بل سره خبرې وکړل له حضور پاک مبارک له حضرت سلمان رضی الله عنه ورته کېنوي صاحب دا چل مې ورسره وکړو دی دا چل کوي حضور پاک فرمایي صدق سلمان وی چې سلمان کومه خبره کړې ده د ټیک ویلې ده د ښځې حق دی دروازې روجې مه نیسه کله کله نیسه ولې د ښځې حق شته که نه او ستا هم حق شته چې دا چې ته ټول ورځ روجې نیسې او د شپې مونځونه کوې نو بیا د ښځې حق دې پوره نه کړی شي او د ملاقاتي در باندې هم حق دی او د دې سترګو هم حدیث کوي در باندې حق دی دې له به خوب ورکې او د دې وجود در باندې حق دی دې له به خپل حق ورکې او د الله هم در باندې حق دی نو عبادت هم کې نو د حضور پاک عام معمول د عبادت او د صحابه او دو چې اخیری شپه کې به پاسېدل د پیشبنۍ کې ورته مو ووایو چرګبان نو دغه وخت کې به اودس وکړو او خپل خشته خپل عبادت پې کو عموما نبی علیہ السلام 8 رکعات تهجد کړی دي زیات هم کړی دي لس هم کړی دي 14 پورې هم کړي سره د ویترو او 15 هم کړي سره د ویترو او 19 هم کړي سره د ویترو او کله کله 3 رکعات هم کړی دي او کله 15 هم کړی دي او کله 9 هم کړی دي سره د ویترو نه ویتر به اخر شپه کې کول لغوي او عام معمول د نبی علیہ السلام تهجد 8 رکعات ابه څنګه کول څنګه په پاسه دا آیاتونه به وي ان فی خلق السماوات والارض وفي السماوات څنګه دي والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب آیاتونه به وي او کدا چاته یاد ني نو دا الله د اسمان ته استور ته وګوره نو د خدای د قدرتونو یا الله تصف کلی څومره ښکلی اسمان دې پیدا کړی دی څومره ښکلي ستوري دې پیدا کړي دي او څومره ښکلي مخلوق دې پیدا کړی دی الله چا له خوب راولي او چا له ویښه او ورځ او شپه بدلی را بدلی پښتو کې داسې ووایه بیا به حضور پاک اودس وکړو خشته ښکلی اودس نه ډېر زیاتې اوبه نه ډېرې کمې اوبه او د هغې نه پس به 2 رکعاته مختصر وکړل په لنډو صورتونو بیا به 2 رکعاته ښه اوږده وکړل دومره اوږده به وکړل چې قیام رکوع قومه سجده جلسه دا به برابر وو بیا به 2 رکعاته ښه اوږده وکړل ښه کافي اوږده نو شپږ شو که نه نو اخره کې به 2 بیا مختصر وکړل نو بیا به 3 رکعاته ویتر وکړل نو د ویترو نه پس بیا په ناسته کله کله 2 رکعاته بیا وکړل د هغې نه پس به بیا راغی حضور پاک عایشه بیبي فرمایي وی د ویترو نه پس به راغی نو که زه به ویښه وم ما سره به یې خبرې کولې او که زه به ودوم لږ ساعت به سملاسته بیا به حضرت بلال راغی اواز به یې وله ورکړه نو نبي علیه السلام به فورا پاسېد او مانځله به ووت دا د حضور پاک معمول آخره شپه کې د الله خصوصي رحمتونه نازلېږي الله آواز کوي حدیث پاک کې راځي من یسألونی فاجیبه څوک دی چې ما نه سوال وکړي چې زه وله دعا قبوله کړم او څوک دی چې ما نه رزق غواړي چې زه رزق ورکړم او څوک دی چې زما نه بخښنه وغواړي چې زه وبخم نو ما ته د خپل باباجي یو خبره یاده ده هغه به تهجد چې کله کول هغه به یو خبره کول یو به یو شعر وی عربی کې تعاظمني ذنبي
فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. دیر داتی ما جو سلو کرتونم زیاد اوریدلی دی، او معنی دا ده چې دا خپل زما دا ګناه خو په ما بار ده، نو دی خو په ما ډېر لوی بوج را واچو دی ګناه، د ګناه لوی بوج دی را باندې، ډېره زیاته ګناه مې ده، خو الله چې ما د خپله ګناه ستا رحم سره مقابله کړه، نو بیا ستا رحم زما د ګناه نه زیات دی. یو به دا وی او بل مې ته دا ټکې اورېدلو دا ډېر د کمال دی، وی الله مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته دا اعلان وکړه چې ما نه بخښنه وغواړه، مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته د اعلان وکړه چې ما نه سوال وکړې، مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته د اعلان وکړه چې ما نه رزق وغواړې، دا خو الله مونږ درته نه دي ویلي، دا خو ته پخپله وی، نو چې ته پخپله وی ما نه سوال وکړې، دعا قبلوم، رزق وغواړې در کوم، بخښنه وغواړې بخم، نو الله اوس مونږ رزق هم غواړو، بخنم غواړو او دعام نه غواړو. دا څونه د خپلې د مینې الفاظ چل په دې الفاظو کې دی. ګوره اخرى او ډکشه کې فرق شته که نشته؟ یو مېلمه ته وایي ډکشه، ابوی خدای دې ستا د هغه مېلمستیا بېغوبه دي، مېلمه ته وایي اخرى، نو هغه هم الفاظ دي، نو دا خو مختلف الفاظو کې خو فرق دی که نه، الفاظو کې فرق دی. نو حاصل دا دی چې الله سره خبرې کوي، د مینې خبرې ورسره وکړه او د محبت خبرې ورسره وکړه، الله تعالی پې خوشحالېږي. نو آخره شپه کې چې دا بندګان پاسې او د الله عبادت کوي، نو رب العالمین په فرشتو باندې فخر کوي، ای فرشتو تاسو خو وی چې انسان مه پیدا کوه، دی به قتلونه کوي او دی به ځمکه کې فساد کوي، دا اوس وګورئ خوب یې پرېښود او خوږه بسترې پرېښوده او داسې وکړو ما ته ودرېدل زما عبادت کوي، ریاکاري نه کوي ځکه شپه د څوک شته نه، ما سره مینه کوي، د مینې خلک یې پرېښود، ځکه حدیث کې راځي چې دی پاسې من بین اهله، د خپلو کور والا د خوا نه راپاسي، نو ګوره هغه د دنیا محبوب یې پرېښود او زه خوښ کړم او ما ته ولاړ دی. نو چې الله په فرشتو فخر کوي په دغه بندګانو، نو وایي په دې به الله فخر خو هله کوي چې بنده الله خوشحاله کړي، دې د الله لویه خوشحالي معلومېږي چې رب العالمین پرې ډېر خوشحالېږي. نو د مارونو اخره شپه کې په عبادت اسم الله خوشحالېږي، او خصوصا بیا په دغه شپه چې بنده د الله عبادت کوي چې مخصوص شپه ده او حضور پاک مبارک کی صفت هم کړی دی د عبادت، نو په دغه شپه دا پکار دی چې مونږه د شپې عبادت کوو. دا ورځې که مو سره روژه ونیوله ډېره بهتره ده، ځکه په روژه کې په روژه نیولو کې الله بیا خوشحالېږي. روژه داسې مثال لري تخلق به اخلاق الله، ځان کې د الله خوی پیدا کول، الله نو بس کی او نه الله ډوډۍ خوري او نه الله خواهشات لري. نو یو انسان یو ورځ په ځان کې دا خوی پیدا کی چې زه به اوبه نه څښم او زه به ډوډۍ نه خورم او زه به د خپلو خواهشاتو نه ځان ساتم. نو که چاته بیماري نه ده ګردو یا څه تکلیف ورته نه، نو د ورځې روژه ونیسئ او د شپې اخره شپه کې پاسې د الله عبادت وکړئ، او خصوصا چې عبادت کوئ دا یو ټکې پکې ووایئ، دا ذهن کې واچوئ دا خبره چې الله ته په نن شپه د یو کال د زما تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړئ، د هغې لیکل شروع کړئ، نو خدای زما په تقدیر کې خیر ولیکه. ګوره قیمتي خبره شوه که نه؟ یو سړی چې هغه مقدمه د مرګ او د ژوند د پانسۍ او دې جج له لاړ شي، ده ته څوک وایي چې لکه نن بس فیصله ستا جج لیکي، څونه سفارشونه کوي که نه کوي، او هغه موقع له ځان رسوي که نه رسوي، او څومره پیسې ورکوي، څه دپاره ورکوي چې دا جج راضي کم په سفارش یا په رشوت یا په پیسو یا په بل 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 هر څه چې د په زړه کې وي، پس طریقه دا قاضی صاحب رضا کم د ده دا سوچي، اگر چې رشوت ورکول اخیستل دواړه جرم دی،
نو دی دا سوچ کوي چې زه دا سړی رضا کم چې دا فیصله ماله سمه ولیکي. نو دغه خو معمولي فیصله ده، دا خو ستا د غونډ کال فیصله ده. دې کې خو ممکن ده په دې کال کې ته مړه شې. د ډوډۍ فیصله دیم ده، او د عزت فیصله دیم ده، د بچو فیصله دیم ده، د دنیا او د آخرت د کامیابی فیصله دیم ده. نو دا ټکي پکې وایي چې یا الله زما د راتلونکي د یو کال د تقدیر شروع فرشتې د دې شپې نه کوي. نو خدای زما په تقدیر کې خیر واچي. او یارونو ګورې غټ سوال د عبادت کوي. دنیا هر څنګه چې د پاتې ده، لویه خبره عبادت ته او د الله رضا ده چې خدای ماله پکې د عبادت توفیق راکړي، او خدای ماله پکې ښکلی رزق ولیکه. رزق هم ښه دی چې د بل مخلوق د احتیاج او د محتاجۍ نه بچي. نو انشاءالله العزیز زنانو ته موایخه، زنانه په د عبادت کې زیاتې تکړی. نو په تاسو زما دا خبره زنانو ته ورسوله، نو هغې چې څونه عبادت په دې شپه کې وکړي او یا په دې ورځ کې، د هغې به نه کمیږي او د هغې عمره اجر به الله پاک تاسو له درکړي. زما به هم ثواب وشي او ستاسو به هم وشي. ما خو درته د حضور پاک مبارک خبرې را رسول. نو دا په دې د شو قدر په دې وجه دې میاشت هم د شو قدر میاشت وایي. مونږ خلک ورته شو قدر وایي او عربی کې ورته شعبان. په مکه مکرمه مدینه منوره کې د دې ډېر لوی اهتمام کېږي. مونږ خلک خو نه کوو. دې شپې دپاره حرمین و شریفین و مکې مکرمه و مدینې منورې ته په زرګونو خلک راځي، غونډه شپه عبادت کوي او طوافونه کوي. د ریاض نه او دمام یو ځای بل دی، د سعودي خپل خلک خو ځکه ایران او کویت او ترک او د دې عربو ممالکو په زرګاو خلک دي خاص دې شپې. د حرمینو شپه خو بیا ډېره برکتي او د حرمینو ورځ هم بیا ډېره برکتي. نو دا بعضې څیزونه عرب ډېر په شوق باندې کوي. غونډ د شو قدر میاشت له بالخصوص خلک ځي حرمینو ته عبادت. تاسو وګورئ کوم عمرې والا تلي تپوس ته وکړئ، هغې دومره رش دی. ما نن د یو عمرې والا نه تپوس په عمرې نه راغلی و پرون، ما یې رش ته که نشته ما ته یې تپوس مه کوه. په مطاف کې چې کوم د طواف ځای دی د خپې ښودو ځای نشته، دومره رش لکه د حج رش. لاندې تیخانې ډکې دي، بره درېیم چت کولاو دی او خلک طوافونه ورباندې کوي. د غرمې او د ورځ ته څوک نه و. دا ولې عرب ډېر زیات دي وایي دا د شو قدر نه راځي. چا کې چې د الله مینئ او د عبادت مینئ، نه پیسې ته ګوري نه خپل کلو ته ګوري. او داسې دي یو د شپې او دوه درې ګنټې ته عبادت وکړي، نه پې نه پیسې دي، لږ خوب به قربان کې الله به خوشحاله کړي. او یو روژه دې ونیوله نو څه چل کېږي، څمرې خو پې نه. زمونږ پښتانه ورته د شو قدر شپه وایي، فارسی بانان او اردو خوانان ورته شب برات وایي، او څوک ورته شب قدر وایي. اوس وروڼو دا شپه ده کومه، د دې شپې څه فضیلت دی او د شپې ته شب برات یا شب قدر ولې وایي. دا درې خبرې ذهن کې واچوي. دې شپې ته شب قدر په دې وجه وایي، قدر عزت ته وایي، عظمت ته وایي. پښتانه هم خلک وایي لکه ډېر د قدر سړی دی، دا د عربۍ لفظ دی. عزت عظمت او لویۍ ته وایي. نو دا شپه د نورو شپو په نسبت د عظمت او د برکت او د لویۍ شپه ده، د ثواب په اعتبار. یا قدر تقدیر تا ام ویل کېږي. نو دې شپې ته شب قدر ولې وایي؟ رب العالمین په لوح محفوظ کې د دې انسان چې څومره د ده متعلق کارونه دي تقدیرات هغه الله لیکلي دي. فرشتو ته حکم وکړ لیکئ، د فرشتو په ذریعه لیکلي دي، د قلم په ذریعه لیکلي دي. حدیث پاک کې راځي
چې الله قلم پیدا کړ او الله دې قلم ته وی اکتب لکا قلم ورته وی ما اکتبو الله سو لیکم نو الله دې قلم ته القا وکړه فكتبا ما كان وما لم يكن دا قلمنا وما يكون ما كان وما يكون دا قلمنا مخک او دا قلمنا رستو جسو دا الله ذو الجلال قلم تا واچول القی و توقلو اغپ لوح محفوظ کی ولیگل دا فرشتو پا ذریعہ باندیم پا لوح محفوظ کی لگیا دی لکل کیگی لوح صدر دفتر دے پا وہ مسمان کے دے دا ہر انسان چی مونگ پیدا کیگو بکلا مری بسلان کے کلا سمر ڈوڑے بخوری سمر بوبس کی سمر بخبرے کئی سمر بگرزی او سونا بذکر کئی سونا بخبرے کئی گناہ بکئی نیکی بکئی دوزخ تبزی جنت تبزی دا جنت کار بکئی دا جہنم بکئی دا ټول اللہ ځان سره لیکلی نو اللہ پدیش پا باندے دا دی شو قدر پدیش پا دا دی میاشتی پا پینزلسم شپا دا ہر انسان دا یو کال راتون کی تقدیرات دا دنیا فرشتو تا وہی چے لکے دا فرشتو تا حکموں کیوں لکے نو دا ہر انسان دا راتلون کی یو کال تقدیر فرشتیو لکے لوح محفوظ نہ لگیا دی لکل کئی کئی نو پدیش پاگا لکل دا تقدیر شروع کی دا راتلون کی یو کال او پر رمضان کی چکم لیلت القدر دے پا اغش پا باندی دا دنیا فرشتو تاوالا کی جہاں داوالا دا دنیا فرشتو سراغ پراتی نو دی وجہ ندیتا شب قدر یا لیلت القدر ہوئی اردو خوانان او فارسی خوانان و تا شب برات ہوئی شب شپیتا ہوئی او براعت پختو کے و تمنگ بری والے وائے لکا پلان کی بری کر ویزار ہے کا خلاص ہے کا دا دا خلاصیش پدا دیر مخلوق چی پاغی دا جہنم فیصلہ شوی یا دا عذاب فیصلہ شوی پدیش پدا اغید دا دوزخ او دا عذاب نے دا بری کے دو اللہ اعلان دے پلان کے میں بری کر پلان کے میں بری کر لکا جج سڑے بری کی دا قرنگے اللہ اعلانو کہ فلان کے گناہگار دا ما بری کلل خلاص میں کلل لکا و تشب برات ہوئے دا خود دا شپی متعلق ذکر میں دا توک اس دا شپی سفضیلت تے نمادت یو حدیث والس مشکات شریف کشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ ینزل لیلت النصف من شعبان کہ اللہ دا شو قدر پدی نیمہ کے یعنی پینزل سمشپا اللہ را کزیگی الاسدین ازدے اسمان تا او دا اللہ کزیدل زمون دا کزیدلو پشان ندی چھ منگ سنگ کزیگو دا اللہ دا شان سر مناسب یا دا اللہ رحمتنا یا دا اللہ دا شان سر مناسب کزیدل دی صدا پارا فیغفرو لأکثر من عدد شعر غنم لبنی کلب بنو کلب قبیلہ پا عربو کے یو قبیلہ و گڑ چیلے بیڑے رساتلے دا اغی بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختو نزیات مخلوق اللہ بخی دے برکت شو دے فضیلت شو دا مارون اللہ دے انسان بخن تبانے لگے ہمون بدقسمت ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قرآن کے اللہ ہوئی وی ترسو کہ حضور پاک پا مخدز مکئی نظمانی مسلمان لعذاب نورکم دا حضور پاک وجود رحمت شو او ترسو کہ دی استغفار وی زمان بخن غواری بیابا مذاب نورکم نو تیرا جو میں استغفار متعلق در طویلی نو دا خدینا بخن غوارے
زما دې قسمی الله د انسان د بخنې دپاره باندې لټوي. ما يفعل الله بعذابكم، الله وی ستاسو په عذاب څه کوم، ما خو عذاب لنه پیدا کړی، یره ان شکرتم که زما د نعمت شکریه مو ادا کړله. او حدیث قدسی دی، نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ وی الخلق عیال اللہ، وی دا مخلوق دا اللہ دا سے دی دا سے پہ خپکی گی لکہ انسان چے پخبل بال بچ خپکی گی. دا خدای نزویشتا نی لرشتا نی نوسیشتا او نی کل وسیشتا او نی پلار او مور سریتا اللہ محتاج نرے. خدا دی مطلب دا کہ عام انسان پخبلو بچو سنگ خپکی گی او دا بچو سنگ خیال ساتی عام انسان، نو اللہ دا دی خپل مخلوق اغا سے خیال ساتے او پہ خپکیگی. نو خپل بچی با منگ جہنم تاو غور دو چارمنا، نو اللہ مولی دا خپل مخلوق عذاب کی واچے قرنو کا منگ لگم رب العالمین تزان ورنز دے کو تا دا خدای فضل دے تلا در باندی جمرہ ولی تلا شاب عبادتو کتی دے او بخم دے رحم شو بیا در باندې د شو قدر شپرا ولی دا لکه دې کې عبادت وکړي دې وبهم، بیا در باندې د روزي میاشرا ولی دا لکه دې کې مې در باندې احسان وکړو نیکی او پویا شو، او فرض نفل د فرض برابر ثواب دی. او که هغه کې من نه خوازه او اعتکاف وکا یا ليله القدر د شپې عبادت وکا، کله د باندې د عرفات میدان راولي او کله د عرفات روز در باندې راولي او کله دا شوریر ورځ در باندې راولي. دا خو د خدای ورځې دي، استاد د فیدې لپاره الله په مسلمان باندې احسان کوي. کله وی جمعات ته راشه منځ وکړه، جامع مسجد کې وکړه، پیسې در سری بیت الله ته لاړ شه، مسجد نبوي ته لاړ شه، ډبل ثوابونه درله مقرره. دا د الله په بنده باندې خپل رحمتونه او کرمونه تمارو. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ چیلے سرولے یو سڑے راغے او دا اللہ صفت شورو کہ سبحان ذی الملک والملکوت، حدیث کے دا غزیری سبحان ذی الملک والملکوت، اغا ذات چے اغا دا دیر لوی بادشاہ دا بادشاہ او بیا دا اسمانونو نا پورتا چکے میں بادشاہ دی دا دے ٹولو مالک دے، اغا ذات دا ہر قسم عیب نہ پاک دے. بیا سوئی سبحان ذی العظمت والہیبت والقدرت، سبحان ذی العظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اغا ذات لپاکی دا چھے اغا دا دیر لوی قدرت خاوند دے او دا عظمت خاوند دے او دا طاقت خاوند دے او دا زور دا بادشاہ خاوند دے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت. چھ ابراہیم علیہ السلام دا خبر اوری دا وی مرگری دا اللہ کلی رب دا صفت را تلک بیاو کا اپی خشتاو لگی، وی نما دا صفت دا رب دا صفت را تلک بیاو کا اثرے و توی سبا را کے کدرتے حکم وی سغوارے وی سگڑ چیلے برا کے وی نیم کنڈک بدر کم خود اخبر رب دا صفت را تلک بیاو کڑیر خرابان دیو لگی دیتا میناوان منگل سرے راشی وی دا خود اپنو دا خود اپنو یو روپے راکا نو منگوایو زا غسانڈا نان لکه د مزدوری کولی چې کنه شي نو ورکین راټی بنا. حضور پاک فرمایي چې د خدای په نوم د نسوک شو غواړي، د خدای د نوم لحاظ وکړه ورکا. د خدای نوم خو ډېر لوی دی، د خدای په نوم د نسوک غواړي. بعضې دا سوالګري داسې پېښور سوالګري لکه دا جینکۍ ګرځي مقصدونه یې نوري، نو اغی نه ځان ساته رټما ځان ته ساته خپل جواب ورکا. رټل بنا کې هم مسائل فلا تنهر، حدیث کے قرآن شریف کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی وی سوالګری بنا رټه، یتیم مسکین لبا رټل نه کې. نو د خدای نوم ډېر لوی دی. ګوره
د خدای په نوم د نه څوک شی غواړي انکار به نه کوي. د خدای په نوم د نه څوک بخښنه غواړي چې ما وبخه د خدای دپاره، وایي د الله ډېر لوی نوم دی، د خدای نوم دی راته پیش که ما معاف کړې. د خدای د نوم عزت کوئ، زما د قسم الله به تاسو له عزت درکړي. نن مونږ ولې ذلیله یو؟ زمونږ د خدای د نوم عزت نشته. نو زما د رب دا صفت ډېر ښکلی دی، ښکشته دی وکړه. دوباره ووایه وی څه به راکې؟ وی د نیم کنډک چیلی به درکړم. وشوه ویاو بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت، هغه ذات چې د دنیا او د اسمانونو د بادشاه خاوند دی، هغه د عیب نه پاک. سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهیبة والکبریاء والجبروت، هغه ذات چې هغه د طاقت او د هیبت او د لویۍ او د ډېر لوی زور بادشاه دی، هغه د هر عیب نه پاک دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی رور یو ځل راته بیا ووایه. ډېر زیات خوند یې راکړه. وی څه به راکې؟ وی دا نیمې ګډه چیلی به درکړم. نو هغه نیمې ګډه چیلی وله نور یې ورکړې، لاس یې وڅنډل، هغې نه خلاص شو. بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت. بیا ورته ووایي ورته وی ملګري یو ځل راته بیا ووایه. ډېر خشته خوند کوي چې د خدای دا صفت راته کوي. وی کاکا څه د سره پاتې څه به راکړې؟ اچېلی کړې خدای م راکړې. وی دا بدلو سروم، شکونکې به دې شم، دا بدله سروم، چوکه به مې په شا د ځان لنه تاله سروم. خو ما ته د خپل رب دا صفت لږ بیا وکړه او د خپل رب دا خشته نوم راته بیا واخله. هغه سړی ورته څه وایي؟ وی ښه ابراهیم علیه السلام مبارک دې شه، زه د الله فرشته یم، ګډې چیلی دې مبارک، زه الله راولېږلم او ما ته وی ته ورشه په د ابراهیم زما خلیل دی، دوست مې دی، لږه تجربه وکړه چې زما د نوم ورسره څونه قیمت دی، زما د نوم قدر ورسره شته که نشته، زما د نوم عزت ورسره شته که نشته. مبارک دی وي تا د الله د نوم ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت وکړه. چې مسلمان یې د خدای قدر به کوي، د خدای د نوم قدر به کوي. د الله نوم واخیستلی شي الله وی جل جلاله. څنګه به وایه؟ جل جلاله. د خدای ډېر لوی دی، لوی یې ډېر اوچته ده. عم نواله، احسانات یې ډېر زیات دي، عام دي. جل جلاله، ډېر د عزت د لوی خاوند. عم نواله، او د الله احسانات دا ډېر زیات دي. وګوره چې ته خدای سره مینه کوې، هر څه خو الله سره دي، الله به در سره مینه کوي که به نه کوي؟ مینه خدای پښتانه وایي د یو لاس د پړق نه خېږي، او عرب وایي الحب من الجانبین. دا اکثریه قاعده ده چې محبت د یو طرف نه ني، د دواړو طرفونه اکثري ده. نو چې ته الله سره مینه کوې، الله به هم در سره کوي. پریدي به دې نه بغیر د مینې. د حضرت موسی علیه السلام مور د مور داسې زمانه کې موسی علیه السلام پیدا کیږي چې فرعون خوب لیدی و، اوږده واقع ده، خوب یې لیدی و، او د هغه خوب تعبیر ورته بیا خپلو مشرانو د سلطنت دوستانو دا ورکړی چې یو هلک په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي او تا نه حکومت واخلو. وی ښه څه به کوو؟ وی صاحب مه یېرېږه، بس اعلان وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره ماشومان پیدا کېږي ټول مړه کړه، پولیس به ګرځي وجني به، چې کوم اوس نه پیدا کېږي به د سلطنت اخلي او ستا د هلاکت ذریعه به دې زړو کې نشته، وروسته به پیدا کېږي. اعلان یې وکوي چې کوم ماشوم پیدا کېږي په بني اسرائیلو کې به دا وجنه. رو چې الله کومه فیصله کړي څوک هغې ته بند نشي تړلی.
ماشومان به مړه کېدل، واړه واړه بچي به یې وجل. همدغه کال کې چې بچي وجل کېږي، الله د حضرت موسی علیه السلام د پیدایش بندوبست وکړ. مور ته ولا الله فرشته راولېږله او زړه کې ورته الله دا خبره خوښه کړه. دا خوښول خو د الله کار دی چې دا ماشوم بچی دې پیدا شي، پیدا خفت علیه فالقیه فی الیم، صندوق ولا جوړ ښه مزېدار خشته او صندوق کې واچوه. او چې کله ته ویارېږي چې دا ماشوم خو اوس مانه د فرعون دا لښکر اخلي وجنه یې، نو د دریاب په چپه د پاسه یې ورغورځوه. دی ورته ونه وي چې القیه فی البحر، دریاب کې وغورځوه، دا خو به غاړې ته شي بیا. نه 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 نه، ته زما منه، زما حکم ومنه، په چپه یې ورغورځوه. چپه خطرناک دی ته وروله، زه پیشه زما کار پیش. فلیلقیه څنګه دی عدو لی و عدو له، زما دا فیصله ده چې زه دې د دشمن ته او د خپل دشمن لاسته رسول غواړم، ګورم چې څه به کېږي. او مقصې وکړل، الله ورته دا خبره خوښه کړه که دا ماشوم په کوټه د پاسه غورځوم مارغان یې نه ننوتښتوي، که ځنګل کې غورځوم شرمخان به وخوري، که بل چاله یې ورکوم فرعون نه نشي بچ کولی، که کور یې چېرته پټ ساتم او سبا فرعون خبر شو خطا دومره موده موږ نه بچي ولې پټ ساتلی و، ماله به هم سزا راکړي. راشه بس دا د الله د طرف نه چې کومه خبره ده دا ټیک ته بس هر څه چې کېږي. همدا ورته الله خوښه کړه. صندوق یې وله جوړ کړو، ماشوم یې په هغه صندوق کې واچوه. چې صندوق کې ماشوم څوک واچو، ګوره د الله عجیبه نظام. الله دا نه وایي چې صندوق القیه فی البحر، دریاب کې غورځوه، دریاب کې غاړې ته به وغورځېږي، د مورچې تله کېږي میاسته، نه دریاب په چپه کې یم چپې ته وایي، دا غټه غټه چپه چې په دې چپې د پاسه دا صندوق وروله، صندوق یې واخیست په هغه چپې د پاسه ورویشت او خور ته ولوی قصیه دی په دې غاړه غاړه ورپسې ځه. د مورچې د ماشوم بچې چې تړه کېږي، زما خو دریاب ته وویش بل څه چار نشته، خو بچې دې غاړه غاړه کې ورسره ده چې زمونږ دا بچې به کم خوازي، دا به څوک راوچېته وي، څه به ورسره کوي. ورپسې رستو رستو روانه ده. دغه زمانه کې د فرعونیانو اخترو میله لګېدلې ده او راغلی د دریاب غاړې ته، د محل خوا کې دریاب بیږي او هغه دریاب نه بیا یو چوه داسې جدا شوې ده چې هغه عین د دریاب د باد فرعون چې کوم محل دی او هغې کې کوم باغ دی په هغې کې دننه ورغلی ده. اوس هم که ستاسو خیال وي دا په اخواني بادشاهانو چې څومره محلات جوړ کړي دي، دی ټول د دریاب په دې غاړو جوړ کړي. اټک وګورئ، بل وګورئ، بل وګورئ، دی روتی دی، څوک په هغه وله کې لامبي، څوک په ټالونو زانګي. فرعون دی، ښځی ده، وینځې دي، غلامان دي، دوستان دي. صندوق له حضرت جبریل علیه السلام دیګه ورکوي او هغه ولې ته یې جوړ کړه چې کوم د فرعون په دا محل او د هغه باغ کې ورغلې ده، او هلته چې ور جوړ کړو نو بیا غاړې ته ولې دیکه ورکړه او یو څانګه د اونې ښکته شوې وه، هغه څانګې سره ونښته. د صندوق ته څه دی؟ تاسو وګورئ دې کې څه دي چې صندوق یې څنګه ونیوه او صندوق یې کولاو کړه. حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې ماشوم پکې پروت دی، الله د موسی علیه السلام په دې وجود کې او په دې سترګو کې داسې ښکلا پیدا کړې وه چې هغې ورته وکتل، غیبي محبت او مینه ورسره پیدا شو. روچت ایک ښځې فرعون وي دا هغه ماشوم چې ته نه چې هغه ما نه به حکومت اخلي، هغه چېرته نه.
نه نه سړیه دا په مونږ ځان سره لوی کو چې مونږ یې تربیت وکړو او مونږ یې ځان لا تقتلوه مې وجنا عسى ينفعنا او نتخذه ولدا مونږ به بچی مونږ له فایده برکې زما لاس کې بلوي کې زه تربیت کوم او بل طرف کوم غواړم او ستا بچی بشي نو چې ستا بچی شو تل وي کې نه خپل پلار پیژنې نه خپل مور پیژنې او مور ته به لوي کو نو څنګه مونږ حکومت بیا اخلي او چې مونږ بچی دي نو بس وی به مونږ نه پس به حکومت خاوند نه میګه جلب وشي نو بس څنګه دې بدمعاش جوړيږي چې تا به سبارانی سي او ما به سبارانی سي ډېره خبره ډېره خبره او عقلم دا سوچ کې دی چې واقعي زه لویوم ډوډۍ ورکوم اوبه جامه ورکوم خو زما خوی واخلي او زما بچی بشي او یک تنها باشوم دی دی به څه لښکرې راولي او ما نه حکومت باخلي حضرت موسی علیه السلام د خوراک انتظام کوي په جاړه شو سینې ته چې پین اخلي ګوره مور د الله د حکم تابعداري وکړه عقل یې ونه چلاو الله ورته وایي فاذا خفت علیه فالقه فی الیم چې کله پې ویرېږې دریاب کې غورځوه او الله ورته څه وایي ور یریږي به نه لا تحزني یریږي به نه انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین فکر مه کوه دې تا ته واپس کوم او یو عظیم پیغمبر به دې جوړو مخکې نه الله ورته ویلي انا رادوه الیک تاله راولو عقل وایي سیکې راولې دریاب چپې د پاسه غورځوه یوه شوه او بیا ورته وایي د دشمن لاس ته به هم رسي اوس هغه دشمن به د دمې عدو له د عدو لی ول د دم هم دشمني د باب هم دشمني دریاب د پاسه غورځوه اکسیجن بند شو صندوق کې چې د بندې نه خوبه ورځي او که د پاسه د مکمل بند که د به ساده کم ځای نه اخلي که لږه سوړه پرېږدی نو دا خو چپې دي خامخا اوبه ورځي چې لږې اوبه ورځي لاندې پکې ډوبي نو سوړه که پرېږدي خو دې کې اوبه ورځي که نه پرېږدی نو دې به مري عقل دا معنی چې دې به جمدې پاتې شي نه او بیا په دریاب کې چپو د پاسه وروله چپې خو د اوبو زور خو تاسو ولید مخکې ورځو کې کنه په خدای یقین کوو د اوبو زور په دې لاره تېرم حیران شوم په دې پټو کې دا د نامه خټې پرتې دي څومره لرګي راوړي دي لرګي د دنیا لرګي راوړي دي او څومره سامان یې راوړی دی او څومره غټ غټ پلونه تاسو دا پلونه ولیدل منډۍ پل وګوره او دا دلدار کړی پل وګوره یو پل چې هغې کې په ټنونو سیخ دی هېڅ نامو نشان نشته چې هغه سیخ څه شو ګاډر یې په کرینونو څوک نشي اوچتولی دا خدای د زور مقابله رونو نه کېږي دریاب په چپه وغورځوه دی به سیخ بچ شي دوه خبرې شوې دریم بیا د دو زما دشمن به اخلي دشمن سره به سنگ بچ کوم ما ته به سنگ واپس کیږي لیکن د هغې د موسی علیه السلام د مور د الله په خبره یقین دی انا رادوه الیک مه یریږه غم مه کوه لا تحزني اس پروا نه ساتي د به تا ته واپس کوم او یوازې واپس کول نه وجاعلوه من المرسلین پیغمبر به ته جوړوم نو چې پیغمبر جوړېږي نو څلوېښت کاله نه مخکې پیغمبري شته دی نه نو پته ولګېده چې ځواني به م ورکوم عمر به م زیاتي 40 کاله پورې خو به دې جمدي وي 40 نه پس به پیغمبري ورکوم نو چې پیغمبري ورکوم د پیغمبرۍ خدمت به کوي نو دې کې دې ته م اشاره شو چې زه به له ځواني م ورکوم هلکانه به م ورکوم عزت به م ورکوم ما سره به کنیکشن او رابطه به مې د عقل نبار خبرې دی خدا موسی علیه السلام د مور د الله سره مینه ده الله توې نو دې منم برو مې وردو هلته پین اخلي د مور خلق راغونه شو دا ماشومه د موسی علیه السلام خورم ورله میله ده که نه دنیا خلق د میلې ته ورغون شو ازادي ده د بادشاه به حل کې هر څوک ګرځي چې ورغې څه چل دی دا ما یو ماشوم بی بی آسیه د فرعون ښځې ونیوه
او فیصله دا وکړه چې دا به زمونږ بچي وي د چا پی نه اخلي. وی ما ته یو کورنۍ معلومه ده هغه به پی ورکړي هغه به والي. ماشوم هغه خبره فرعون ته ورسېدله. وی راولې دا ماشومه یو ماشومه داسې وایي تا ته څه پته لګي چې دی به د هغه ښځې پی به اخلي. دا خو د موسی علیه خور هوښیاره وه. اوس که دا د خولې نه وخېږي مور یې ده خو قصه روانېږي. وی نه وی د هغې ښځې پی ډېر ښې دي ښه دي. هغه ما ته معلومه ده هغې ته چې کوم ماشوم سینه کوي چې دار چا پی اخلي. ما په دې وجه ووی. او بل مونږ بني اسرائیل یو ښه ده ما ته معلومه ده نو مونږ خو صاحبه ستا خدمتګار یو که نه. نو چې ستا خدمت کوو نو ستا د بچي له به پی هم ورکوو. په دې بنیاد مې ووی د ښځې پی خواږه دي ما ته معلوم دی. وی ښه راولې دا ښځه تا ته معلومه هر ښځه وي. اوس پولیس والا او خلک مور پسې لاړه. وی بې راشه کار وشو. ماشوم هغه د فرعون بادشاه کور ته ورسېد. له چا پی نه اخلي د مونږ ارور. خو ګورې مورې ما ال نه دی ویلې ښه ما نه دی ویلي چې دا زما ارور دی. ما وایي چې داسې یو ښځه ده او ډېر خواږه پی دي او د هر چا پی اخلي نو ته به ورله لاړه شي. راله او څنګه سینې ته واچول خپله مور یې ده. موسی علیه السلام بیا جړل او یا قلار شو او د مور پی ښکلې شروع کړل. خلکو زنده باد نارې ولګول. فرعون خوشحاله بی بی آسیه هم خوشحاله خلک هم خوشحاله شو چې ماشوم یې موړ کو. وی ښه ته به دا مهرباني کې ته به راځې تنخوا درته مقرره او دې ماشوم له به پی ورکې. اوس هغه هم ځان په پټ ساتل غواړي. وی نه ما نه دا کار نه کېږي خفه کېږم ما بادشاه سره. اوس مې دله موړ کړو او زما خپل بلا بچي دي. نه خامخا به دې ماشوم له پی ورکې چې یقین را نه شي مور ده که. وی ښه نو که خامخا داسې کوې زما یو څو شرطونه دي. څه شرط دی؟ وی دا مو ماله راکوې زه بیا خپل کور کې پی ورکوم دلته نه شم ورکولی. ما دلته راتل ګران تنخوا به مقرره وی جامې به راکوې زما د کورنۍ عزت به کوې. وی دا هر شرطونه منظور. انا رادوه الیک قرآن شریف کې الله وی درته واپس کو وجاعلوه من المرسلین. مور لراغی قرآن شریف کې الله وی مور ته مې ځکه واپس کړه چې مور یې خوشحاله شي. نو چې د خدای سره مینه کې او د خدای خبره منې نو غیب او رق زوی درته راوستی شي که نه شي راوستی. مو خاصې وایي الله سره مینه ده. څه مینه ده؟ قل ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. چې د الله سره او رسول سره دې مینه وي نو بیا به د الله او د رسول تابعداري کوي. دې ته مینه وایي. زموږ مینه کم ده. زه تاسو ښکاره کوم چې مینه شته که نه شته. چا سره د مینې د هغه کور به دې خوښ وي که نه؟ د هغه بچو سره به دې مینه وي که به نه؟ د هغه دوستانو سره به دې مینه وي که به نه؟ نو د خدای خو بچي نشته بلکل نشته. او نه خدای له پلار شته او نه ولا مور شته او نه ولا زوی شته او نه ولا لور شته. نو چې موږ د خدای سره مینه ده نو د خدای کور جومات ته هغې سره څومره مینه لرو. خپل کور لم چې د چندې غوښتې هم نه چې د کټ مونږ اچولې زه کور جوړوم او په لار کې مې کټ اچولې چې ما له چنده راکړې کور جوړوم او د خدای کور له څونه چندې غواړو او کټونه هم څونه خواره کړي دي او چغې هم څونه جوړه کړي دي. څنګه مینه شوه؟ او د الله خو بچي نشته بېشک اولاد نشته لیکن د خدای کتاب خو شته قرآن شریف هغې سره هم څومره مینه ده. هم درته ښکاره کوم صفت راته ښیي د خدای دین راته ښیي د خدای قرآن راته ښیي د خدای لار راته ښیي صراط مستقیم. خدای ته مې رسوي جنت ته مې رسوي. دا خو ستا فایده ده. څومره مینه دې ورسره وکړه څومره تنخوا دې ولا مقرر کړه څومره محبت ورسره کوې څومره کنځل ورپسې کوې څومره سپکې ورپسې وې څومره غیبت یې کوې څومره بد ورپسې وې. دا زموږ مینې دي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې یو دعا دا کړې ده. الله نه وایي لا تجعل الدنیا اکبر همنا
لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدای دنیا زما لوی مقصد ما جوړاوه، لوی مقصد می دین جوړ کړ. ځکه دنیا باندې تا ته نه رسم او په دین تا ته رسم. ولا مبلغ علمنا، او زما د علم انتها دنیا ما جوړاوه، د علم انتها میں دین جوړ کوا. نن زمونږ د علم انتها دنیا ده. پی ایچ ڈی چې خلک کیسه کې کوي، ایم فل چې خلک کیسه کې کوي، ایم ایس سی کوي او ایف اے کوي او بی اے کوي او ډیګري اخلي. لګیا دي تو امریکې ته لاړم او برطانیې ته لاړم او دا ډیګري مې واغېسته او دا سیسیس دی او فلان کې دی او فلان کې امتحانونه سره ورکوي. دین دپاره که دنیا دپاره؟ ګوره نبي اسلام وایي د علم منتها مې دنیا مه ګرځوه. نن زمونږ د علم منتها دنیا ده. دین دپاره پنځو شپږو بچو کې یو بچی دین ته وویسته نه.